بسم الله الرحمن الرحیم. محترم مریدونکو سلامونه. په دې هیله چې روغ جوړ بیاست. نقیب الله تعلیم د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د مالي منیجمنټ د یو نوي لیکچر سره حاضر یم. نن به موږ د مالي منیجمنټ په ننني ویډیو لیکچر کې د درې موضوعاتو په هکله باندې بحث ولرو چې نوموړي موضوعات عبارت دي له ایجنسي پرابلم، ایجنسي تیوري او د ایجنسي پرابلم د حل لارې چارې. ایجنسي پرابلم په څه معنی؟ مونږ ټول په دې پوهیږو چې د یو بزنس یا کاروبار معمولا درې اشکال وي، یعنې یو کاروبار په درې شکله پر مخ ځي چې نوموړي اشکال عبارت دي له یوازینی مالکیت یا سول پروپرایټرشپ، تضامني شرکت یا پارټنرشپ او همدارنګه سهامي شرکت یا کمپني. د کاروبار په دغه درې اشکالو کې ایجنسي پرابلم معمولا د سهامي شرکت یا کمپنۍ په کاروبار کې رامنځته کیږي. هغه ځکه چې د کمپنۍ کاروبار په داسې یو شکل سره پر مخ ځي چې په کمپنۍ کې په زرګونو بلکې په لکونو او حتی په میلیونونو سهم لرونکي سهم او برخه لري، خو نوموړي سهم لرونکي د کاروبار په مدیریت کې برخه نه اخلي، بلکې دغه سهم لرونکي د کمپنۍ د کاروبار د منیجمنټ او د کاروبار د پرمخللو په خاطر نور کسان ټاکي چې هغوی ته بورډ اف ډایرکټرز ویل کیږي، چې دغه د بورډ اف ډایرکټرز غړي د کمپنۍ دغه کاروبار پر مخ وړي او د کمپنۍ د کاروبار هغه ټولې پریکړې هغه د دغه بورډ له لوري ترسره کیږي. دغه بورډ بیا په خپلو کې یو نفر د بورډ د رئیس یا د چیرمن په صفت باندې ټاکي. همدارنګه دغه د بورډ غړي بیا یو بل کس د کمپنۍ د روزمره فعالیتونو د مدیریت او د منیجمنټ په خاطر باندې ټاکي چې هغې ته چیف ایگزیکټیو افیسر یا سی ای او ویل کیږي. دلته چون دغه د کمپنۍ سهم لرونکي د کمپنۍ د کاروبار په منیجمنټ کې برخه نه اخلي او د کاروبار د منیجمنټ لپاره نور کسان ټاکي، نو دغه نور کسان ممکن د کمپنۍ دپاره داسې فیصلې وکړي چې هغه د سهم لرونکو په ګټه تمام نشي. یعنی دغه د کمپنۍ د بورډ غړي یا د کمپنۍ لوړ رتبه منیجران شاید داسې فیصلې وکړي چې د کمپنۍ د بورډ د غړو د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره ګټورې تمام شي، البته د سهم لرونکو لپاره ګټور تمام نشي. نو دلته دغه د سهم لرونکو او د کمپنۍ د بورډ د غړو یا د مدیرانو ترمنځ دغه د یوه شخړه رامنځته کیږي او دغه د ګټو اختلاف او ټکر رامنځته کیږي چې همدغې ته ایجنسي پرابلم یا دغه د وکالت ستونزه ویل کیږي. ایجنسي تیوري یا د وکالت تیوري په څه معنی؟ ایجنسي تیوري د لومړي ځل لپاره د جنسن او میکلینګ له لوري رامنځته شوله او دغه تیوري د اقتصاد هغه برخه ده چې هغه د پرنسپل او ایجنټ ترمنځ هغه اړیکه تر مطالعې لاندې نیسي. پرنسپل او ایجنټ څه معنی؟ پرنسپل هغه ډلې یا کس ته ویل کیږي چې هغه د یو کار د ترسره کولو په خاطر یو بل نفر ته اختیار ورکوي، یو بل نفر ته واک ورکوي چې د ده په نمایندګۍ یو ځانګړی کار ترسره کړي. او ایجنټ هغه کس ته ویل کیږي چې هغه د یو بل چا له لوري ورسپارل شوې دنده یا فعالیت ترسره کوي د هغه د نماینده په صفت باندې. نو څرنګه چې د کمپنۍ په کاروبار کې سهم لرونکي د کاروبار اصلي مالکان دي او هغوی دغه کاروبار په خپله مخې ته نه وړي بلکې هغوی د کاروبار د پرمخللو په خاطر نور کسان ټاکي چې هغې ته بورډ اف ډایرکټر ویل کیږي، نو دغه د کمپنۍ سهم لرونکي د پرنسپل حیثیت لري او دغه د کمپنۍ د بورډ غړي یا هغه د لوړې رتبې مدیران هغه د ایجنټ حیثیت لري. نو دغه د پرنسپل او ایجنټ ترمنځ چې کوم اړیکه موجوده ده د هغوی ترمنځ ولې اختلافات رامنځته کیږي، د هغوی ترمنځ ولې شخړه رامنځته کیږي او دغه اختلافات څنګه موږ حلولی شو، د دغې لپاره ایجنسي تیوري رامنځته شوې ده. ایجنسي تیوري په سهامي شرکت کې څرنګه تطبیقیږي؟ لکه څرنګه چې ما مخکې عرض وکړ، په سهامي شرکتونو کې معمولا موږ دوه ډلې لرو چې یو شیر هولډرز یا سهم لرونکي یا هغه د کمپنۍ مالکان دي او بلې خوا موږ سره منیجران یا د کمپنۍ مدیران دي چې دغه شیر هولډرز
ته پرنسپل ویل کیږي او دغه منیجرز ته ایجنټ ویل کیږي او د همدغوی دواړو ترمنځ چې کومه اړیکه ده او کومه رابطه ده د دوی ترمنځ چې کومې شخړې رامنځته کیږي د هغې د حل مناسبې لارې دغه ټول د جنسي تیوري پورې مربوط دي. په یوه کمپنۍ کې د مدیرانو او د سهم لرونکو ترمنځ اختلافات او شخړې ولې رامنځته کیږي؟ دلته د کمپنۍ مدیران ځانګړي هدفونه لري او سهم لرونکي جدا او ځانګړي هدفونه لري او همدغه هدفونه کله کله یو د بل سره په ټکر کې واقع کیږي نو ځکه د دوی ترمنځ اختلافات او شخړه رامنځته کیږي. د یو سهامي شرکت د مدیرانو هغه هدفونه څه دي؟ لومړی د سهامي شرکت هغه مدیران غواړي چې هغه د زیات قیمت لرونکو ښیګڼو څخه استفاده وکړي. دا په دې معنا سره چې هغوی غواړي د خپل ځان لپاره لوړ معاشات وټاکي، د ترانسپورټ لپاره هغوی ځان ته قیمتي موټرې حتی تیاري واخلي چې په دې کې د مدیرانو ګټې خوندي پاتې کیږي. حالانکه سهم لرونکي به دا غواړي چې دغه مدیران د ځان لپاره لوړ امتیازات ونه ټاکي، لوړ معاشات ونه ټاکي، زیات مصارف ترسره نه کړي تر څو هغه د کمپنۍ مصارف ورسره کم شي او ګټه زیاته شي. د دې ترڅنګ د کمپنۍ مدیران د کمپنۍ لپاره داسې فیصلې کوي چې دغه کمپنۍ فقط خوندي پاتې شي او بچ پاتې شي او کاروبار یې په عادي شکل مخې ته لاړ شي. د کمپنۍ مدیران تل کولی شي په داسې پروژو کې پانګه اچونه وکړي چې د هغې څخه د کمپنۍ لپاره د ګټې په شکل ډېرې پیسې لاسته راشي او د کمپنۍ په ارزښت کې ورسره زیاتوالی راشي. خو ځینې وخت د کمپنۍ مدیران په دې خاطر چې په بعضې پروژو کې پانګه اچونه که څه هم ګټه پکې وي خو شاید د یو څه خطر سره مخ شي نو هغوی دلته ډېر ریسک په غاړه نه اخلي. یعنې هغوی نه غواړي چې د کمپنۍ لپاره په ریسکي پروجیکټ کې انویسټمنټ وکړي که څه هم د هغې څخه ډېره ګټه لاسته راځي. خو دلته مدیران غواړي په داسې پروژو کې پانګه اچونه وکړي چې هغه دومره ګټه لاسته راوړي چې د کمپنۍ کاروبار ورسره په عادي شکل مخې ته ولاړ شي. دریم هدف د مدیرانو هغه خپلواکي ده. په دې معنا سره د کمپنۍ مدیران غواړي چې په ټولو پریکړو کې دوی خپلواکه اوسیږي او د بل چا تر تاثیر او اغیزې لاندې را نشي. نو ځکه هغوی اکثره د سهم لرونکو ګټو ته ډیر ژمن نه وي او هغه فیصلې کوي چې د هغوی د خپلو ګټو خوندیتوب پکې وساتل شي. د ایجنسي پرابلم د حل لارې څه دي؟ مونږ خو د کمپنۍ د مدیرانو په هدفونو باندې بحث وکړو. د کمپنۍ د سهم لرونکو اصلي هدف دا دی چې هغوی د کمپنۍ څخه د ګټې په شکل پیسې لاسته راوړي او همدارنګه که دوی غواړي په آینده کې د خپل سهمونه مالي بازار کې په بل چا باندې خرڅ کړي نو هغه د سهمونو د خرڅلاو طریقه هم ګټه لاسته راوړي. نو موږ دغه د سهم لرونکو او د مدیرانو ترمنځ دا شخړې څنګه ختمولی شو؟ د هغې مناسبې د حل لارې څه دي؟ لومړی که چېرته سهم لرونکي په دې باندې پوه شي چې دغه د کمپنۍ مدیرانو چې کوم معاشات د ځان لپاره ټاکلي، کوم امتیازات د ځان لپاره ټاکلي، که هغه ډېر زیات نه وي نو دلته د کمپنۍ سهم لرونکي باید د مدیرانو سره شخړه ونه کړي او بې ځایه لانجې رامنځته نه کړي. دویم د حل لاره دا کیدلی شي چې دغه د کمپنۍ د مدیرانو څارنه باید وشي. یعنی دلته دغه کمپنۍ چې کوم مالی راپورونه ترتیبوي دغه مالی راپورونه باید د کمپنۍ په داخل کې یو ارګان تفتیش کړي. همدارنګه د کمپنۍ څخه خارج کسان هم دغه د کمپنۍ مالی راپورونه باید تفتیش کړي او د هغې اډیټ وشي. دا ځکه مهمه ده چې بعضې وخت کې د کمپنۍ مدیران داسې کړنې ترسره کوي چې هغه د دوکې او د جال او تزویر او فراډ څخه ډکې وي. یعنې هغوی دغه د کمپنۍ مصارف کم ښیي، د کمپنۍ عواید زیات ښیي، د کمپنۍ ګټه زیاته ښیي، د کمپنۍ شتمنۍ زیاته ښیي تر څو هغوی نور پانګه اچوونکي راجذب کړي او یو ښه نوم په بازار کې ولري. حالانکه دغه به په واقعیت باندې بنا نه وي، دا به ټول یو جال او تزویر وي. د دې یو ژوندی مثال په 2001 کال کې د امریکایي سهامي شرکت انرون کیسو چې هغلته د انرون کمپنۍ مدیرانو ځینې داسې کړنې ترسره کړې وي چې هغوی به هر کال دغه د کمپنۍ مصارف کم ښودل
او د کمپنۍ شتمنۍ بیا زیاتې ښودلې، ترڅنګ بیا د کمپنۍ ګټه هم زیاته ښودله ترڅو هغوی نور سهم لرونکي را جذب کړي. حالانکه د هغوی دغه مالي حسابونه هغه دقیق نه و، د هغې ارقام دقیق نه ول. نو همغه و چې بیا په 2001 کال په آخره کې د هغوی دغه قضیه رسوا شوله او بالاخره کمپنۍ له غټ تاوان سره مخ شوله. او په هغه وخت کې چې هر سهم لرونکي په انرون کمپنۍ کې کوم اسهم درلودل، نو د دغې قضیې د اثبات څخه د مخه تقریبا د یو سهم قیمت $83. خو کله چې دغه قضیه ثبوت شوله او دغه خبره رسوا شوله، نو بیا دغه د انرون کمپنۍ د یو سهم قیمت د $1 نه هم راښکته شو. نو د هغې په ارزښت کې کموالی راغی. نو په دې خاطر چې د کمپنۍ مدیرانو داسې کړنې ترسره کړې وي چې هغه د سهم لرونکو د لنډمهاله او اوږدمهاله ګټو باندې منفي تاثیر ونه کړي، نو دلته دغه د کمپنۍ د منیجرانو له لوري ترتیب شوي مالي حسابونه باید تفتیش او آډیټ شي. د ایجنسي پرابلم د حل درېیمه لار دا کیدلی شي چې دغه کمپنۍ باید مدیرانو ته ځانګړي ښېګڼې او امتیازات ورکړي. یعنی دغه کمپنۍ کولی شي مدیرانو ته سټاک اپشن ورکړي. سټاک اپشن په دې معنی سره چې دلته کمپنۍ مدیرانو ته داسې وایي چې تاسې تر راتلونکي ټاکلي وخته پورې معلوم مقدار سهمونه په یو معلوم قیمت له کمپنۍ څخه ترلاسه کولی شئ. یعنی که په مالی بازار کې د یو سهم قیمت هر څو وي هغه مطرح نه دی، بلکې دلته چې دغه کمپنۍ د کوم قیمت ژمنه د دې مدیر سره کړې وي، دغه مدیر په هغه ټاکلي وخت کې په هغه قیمت د کمپنۍ څخه سهمونه ترلاسه کولی شي. اوس که موږ فرض کړو چې د کمپنۍ د یو سهم قیمت $10 دی، نو ممکن په آینده کې دا نور هم پورته لاړ شي. اوس که کمپنۍ په سټاک اپشن کې مدیر ته داسې ویلي چې تاسې کولی شئ په راتلونکي فرض مثال یو کال کې 1000 سهمونه د $100 مقابل کې له موږ نه ترلاسه کړئ. نو اوس که په آینده کې په مالي بازار کې دغه د سهمونو قیمت د $100 نه پورته لاړ شي، نو دلته منیجران کولی شي په همهغه $100 د کمپنۍ څخه سهمونه واخلي او مالي بازار کې په لوړ قیمت باندې خرڅ کړي ترڅو ګټه لاسته راوړي. په دغه اپشن سره دغه ایجنسي پرابلم ځکه حلیږي چې دلته بیا منیجران داسې فیصلې کوي چې په هغې سره د کمپنۍ په ټول ارزښت کې زیاتوالی راشي او بالاخره د کمپنۍ په یو سهم کې هم د یو سهم په ارزښت کې هم زیاتوالی راشي. نو په دې صورت کې بیا دغه منیجران کولی شي د دې اپشن نه د خپل نفع په خاطر باندې په آینده کې استفاده وکړي. د دې ترڅنګ که چېرته دغه کمپنۍ وخت په وخت دغې مدیرانو ته ځینې بخششیانې او بونسونه ورکړي، نو په هغې سره هم دوی کولی شي دغه منیجران وهڅوي ترڅو د سهم لرونکو د ګټو د خوندیتوب په خاطر د کاروبار منیجمنټ په ښه شکل ترسره کړي. دلته په بونس کې موږ داسې مثال ورکولی شو چې یوه کمپنۍ مدیرانو ته داسې وایي چې که تاسې فرض مثال په راتلونکي کال کې د کمپنۍ ټوله ګټه دومره حد ته ورسوئ او یا هم د یو سهم په مقابل کې دومره ګټه ترلاسه کړئ، نو بیا موږ تاسې ته په نغده شکل او یا هم د ونډو په شکل ځانګړي بونسونه او بخششیانې درکوو. نو دلته اوس په دې سره دغه منیجران هڅېږي ترڅو د کمپنۍ د کاروبار لپاره داسې فیصلې ترسره کړي او داسې پروژو کې پانګه اچونه وکړي چې په هغې سره د کمپنۍ په ارزښت کې زیاتوالی راشي، ترڅو دوی هغه ټاکلی ټارګټ او هدف ترلاسه کړي ترڅو د دغه بونس او بخششۍ څخه برخمن شي. د ایجنسي پرابلم د حل بله لار دا کیدلی شي چې هغه ګټه چې یو کمپنۍ په یو معلوم مالي کال کې ترلاسه کوي، چې هغه ګټه دغه مدیران په سهم لرونکو باندې د توزیع شوې ګټې په شکل باندې وویشي. ځکه هر سهم لرونکی غواړي چې د توزیع شوې ګټې په شکل له کمپنۍ څخه پیسې ترلاسه کړي. اوس که چېرته په یو مالي کال کې یوې کمپنۍ ګټه کړې وي او د کمپنۍ سره دا فرصت وي چې دغه پیسې په یو بله پروژه کې پانګه اچونه پرې وکړي ترڅو نوره ګټه ترلاسه کړي، نو په دغه صورت کې منیجران کولی شي دغه پیسې په نورو پروژو کې بندې کړي او سهم لرونکو ته توزیع نه کړي. خو که چېرته د هغوی سره دا اپشن نه وي او دغه پیسې په بل کاروبار کې سرمایه‌ګذاري کولی نه شي، نو ښه خبره دا ده چې دغه پیسې د ګټې په شکل سهم لرونکو ته توزیع کړي. ځکه که هغوی دغه پیسې توزیع نه کړي، نو هغې څخه به دغه منیجران
د خپل نفع په خاطر باندې استفاده وکړي، یعنې هغوی کولی شي په دې باندې فوق العاده مصارف وکړي، خپل معاشات لوړ کړي او ځان دپاره سهولتونه امکانات پرې برابر کړي. نو د مدیرانو له لوري دغه د ګټې ویشل هم ایجنسي پرابلم تر یو حده راکمولی شي. زموږ نننی درس همدومره و. تاسې کولی شئ خپل نظریات او پوښتنې له موږ سره شریکې کړئ. تر بل لیکچره مو په لوی الله سپارو. کور مودان. مننه.